حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او فرمائل سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک دا اللہ جل جلالہ نم یاد کا یعنی بسم اللہ والولا وکل بیمینک و پخپل خیلاس باندې خوراک کوا وکل مما یلیکا او د خپل مخې نه خوراک کم تا ته نږدې وي د هغه ځای نه خوراک کوا دغه شان حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله تعالی باوله چې کله یو پتاسو کې خوراک کوي نو دا دی فاول د خوراک کې بسم الله اوایي فإن سیا ایذکر اسم الله تعالی کچرت دی انسان نا دا بسم الله هرشی او د الله تعالی دا نوم تر هرشی نو فلیقل بسم الله اوله واخره نو بیا دی اوایي بسم الله اوله واخره په منځ کې وریال شي یا په اخر کې وریال شي نو دا الفاظ دی استعمال کی دغه شان د سرور کائنات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابی دے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک فرمائی وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ندا فرمان اوریدلے دے یقولو چی نبی کریم علیہ السلام مبارک بفرمائل اذا دخل الرجل بیته فذکر اللہ تعالی عند دخوله وعند طعامه چې کله یو سړی خپل کور ته ول داخل شي او دا د الله جل جلاله نوم یاد کی په وخت د داخله دلو کې یا په وخت د طعام خپل کې نو قال الشیطان لاصحابه لا مبیت لكم ولا عشاء دا شیطان د خپل ملګرو ته وایي چې ردی زین لاړ شي دلته نستاسو د شپې ته راولو تنظیم شتا او نه د خوراک د فارغ شته ده و اذا دخل ولم یذکر الله تعالی او چې کلا دا سړی کور ته ور داخليږي او دا د الله جل جلاله نوم یاد نه کی عند دخوله په وخت د داخله دلو کې نو قال الشیطان شیطان د خپل ملګرو ته وایي ادرکتم المبیت تاسو نن شپه دلتا د ټکانې د فرض اومندلو و اذا لم یذکر الله تعالی عند طعامه او چې کلا د الله جل جلاله نوم یاد نکی په وخت د طعام خپل کې نو قال شیطان وای ادرکتم المبیت والعشاء نستاسو د فارا دلتا د شپې تیرولو زه هم شته ده او استاسو د فارا د خوراک تنظیم هم شوی یعنی نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی کم سړی چې خپل کور ته ور داخليږي او دا د الله جل جلاله نوم یاد کړي نو بیا د شیطان دا طاقت نکیږي چې په دغه کور کې د شپه تیر کی او یا انسان خوراک کوي او د خوراک په ټیم کې دا بسم الله وعلى برکت الله اوای نو بیا شیطان دا طاقت نشتا چې د انسان سره بیا خوراک کوي د سرور کائنات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او صحابه دے امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک فرمائے وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یأکل فلم یسم اللہ حتی لم یبقی من طعامه الا لقمة دا مبارک فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک په موجودګۍ کې یو صحابی روټه خوړلا او غالبا بسم الله ونه ویلا ټول روټي او خړلا صرف یو معنی باقی پاتې وا هغه خړلا پلم ما رفعها الى فيه قال بسم الله اوله واخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان ياكل معه فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه مبارک فرمائی چې دا صحابي مبارک روټي خړلا او روټي خړلې واخو صرف یو معنی پاتې شوی وا نو چې کله د غیمن مړې خپل خلی ته پورته کړلا نو په دغه ټیم کې دغه صحابي مبارک د خلی باندې د الفاظ راغله بسم الله اوله واخره نو چې دا اول سرور کائنات محمد رسول الله مبارک مسکیش او وی فرمایل چې مازال الشیطان یاکل معه تر اوسه پورې شیطان د سره خوراک کاو فلما ذکر اسم الله چې کله د رب کریم د غفاق نوم یاد ک
نو استقا اما فی بطنه نو ټول بیرته کړل او راوی ورزول. دغه شان حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاکل طعاما في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لم سمى لكفاكم. وسرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل شپږو ملګرو سره د مبارک روټي خوړله. یو باندې چې دغه ټیم کې رااله او روټي کې ور سره شریک شو نو ټول خوراک کې بند مړای ک بند مړو کې وي ختم ک. نو سرور کائنات محمد رسول الله مبارک یو فرمایل کچړتا د رب کریم دغه نوم یاد کړی وای او بسم الله ویلې وای نو لکفاکم د تاسو ټول د فارقه په کېدلا. نو سرور کائنات محمد رسول الله مبارک ډیر تاکید کړی دی خپل صحابه کرام مبارکانو ته دا تعلیم ور کړی دی چې کله تاسو خوراک کوئ نو په اول کې بسم الله وایي او که چرته در نه هیر شول نو بیا دا کلمات وایي بسم الله اوله واخره. معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائل من اکلا طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وکم سړی چې خوراک وکي او دا کلمات وایي الحمد للہ الذی حمد ثابت ته هغه ذات درا اطعمنی هذا چې ماته دا طعام را کا ورزقنی من غیر حول مني ولا قوة. ټول تعریفونه هغه ذات لدی چې ماته طعام را کا او زما د کوشش او طاقت نه بغیر را کا نو غفر له ما تقدم من ذنبه. الله جل جلاله د انسان د فارا ټول مخکینی ګناهونه معاف کړل. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی او حدیث حسن ورته ویل د غشان ابو داود شریف کې دا حدیث موجود دی. کوم سړی د طعام نه فارغ شو دا وای الحمدلله الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رب کریم دا انسان ته مخکینی ګناهونه معاف کړي. وجه دا وی رب کریم په انسان باندې نعمت وکي نعمت ورته ورکی او بیا په دغه نعمت باندې شکر ادا کړي الحمدلله الذی حمد ثابت ته هغه ذات لرا اطعمنی هذا شمات طعام راک رزق را تراک بغیر د کوشش زمانہ او بغیر د قوت زمانہ والله جل جلاله ورتا په دغه کلمات سره مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل امت ته ډیر تعلیمات پراته دي ډیر احادیث مخه تفراته دي او دا د امت د فائدې لپاره وکم شي کې چې د امت فائدہ وا د سرور کائنات محمد رسول الله مبارک یو ذره خبرم نه د پر خودلې زما امت په دنیا کې هم کامیاب وي او زما امت په آخرت کې هم کامیاب وي. د سرور کائنات د محمد رسول الله مبارک معمول داو قول داو فعل داو داغه مبارک سوچ داو قصد داو اراده داوا داغه مبارک نیت داو چې په کوم څه باندې زما امت کامیابیږي او ورځ د محشر باندې زما امت هغه کامیابیږي په سوال او جواب کې کامیابیږي. او سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو خبر هم نه د پر خودلې او افسوس صد افسوس چې نن مسلمانان د سرور کائنات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په هغه اقوال باندې په هغه افعال باندې او په کم سچ رسول الله مبارک تاکید کړي ری هغه باندې نن سبا د نن امت چې کم دی دا عمل نه کوي. او منګ او تاسو دا وینو کنه انسانان وای زمنګ په توام کې برکت نشتا وجم داوی چې کم کار کې چې برکت راځي نو هغه د فارغ خپل شرایط وي د توام د زیاتولو د پاره شرط داده او هغه کې د برکت زیاتولو د پاره شرط داده چې دا د رسول الله علیه السلام مبارک معمولات باندې عمل کوي په قول عمل په فعل شریف عمل کپه دی باندې انسان عمل وکړي چرته بم بیا د ګلمن د خپل ځان نه نشي. رب کریم دې مونږ او تاسو ته د سرور کائنات د محمد رسول الله مبارک احادیث باندې عمل را نصیب. بل د نبی کریم علیه السلام مبارک حدیث شریف داو هغه مبارک با په توام کې چرم عیب نه راوسته چې مبارک به اشتها ورته وشول نو او به خوړله او کو اشتها به ورته نه کېده نو پرې به خودله. نن کومنګ او تاسو هغه معاشره کې وګورو انسانان په توامونو کې عیب راو بس دا دی او دا دی او دا دی دې باندې الله جل جلاله ناراضه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی احوال کومنګ او تاسو لږ مطالعه کړل لکه وکتل یا مواوردل بیا بدا عیبونه مونږ